ولسمشر محمد اشرف غني وایي یا به د عزت ژوند خواته ځو او کو دا ونه منو د پیښو ښکار به یو. ولسمشر غني وایي د افغانستان 20% خلکو ابرومنده ژوند ته اړتیا لري چې د دې لپاره دوه لارې مخکې لرو، یا به همدغه روان حالات چې له نړۍ د امکاناتو غوښتل منو او یا دا چې د ستونزې اصلي چاره به پیدا کوو. ولسمشر غني په خپل څلورم پوډکاسټ کې چې دا هم د افغان کډوال د شړنې موضوع ته ځانګړې شوي ټینګار وکړ او ویل هیله ده له دغو دوو لارو د انتخاب لپاره یو سرتاسري ملي بحث ترسره شي او داسې یوه لاره باید انتخاب کړو چې د ملت په خیر او د الله تعالی رضا پکې وي. محمد اشرف غني د همدې موضوع په دوام ویل یا به د عزت ژوند د ویاړ ژوند خواته ځو او کو دا ونه منو نو بیا د حوادثو ښکار به یو. یوې خواته به مو یو ولي بل خواته به مو بل ولي او خپله به مو تبر په لاس کې وي چې هغه ونه چې د سیوري لاندې یې کښنو هغه څنګه چپه کړو. ولسمشر محمد اشرف غني زیاته کړله دا یو مسؤلیت دی او د هر افغان مسؤلیت دی او هېڅوک له دې تاریخي مسؤلیت انکار نشي کولی ځکه چې سبا به ځواب ویونکي اوسو او دا موضوع یوازې کډوالو او بې ځایه شویو پورې هم محدوده نه ده. ولسمشر له دې وړاندې هم په دې تړاو څرګندونې کړي دي او ویلي وو چې افغان کډوالو سره د سیمې د هیوادونو ناوړه چلن یو لامل د افغانستان نامعلوم او مبهم راتلونکی دی. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.